د سولې خبرو کې پرمختګ شوی دی. دا چې کوم ډول پرمختګ شوی دی زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو تر اخره را سره وګورئ. زلمی خلیلزاد: د بندیانو تبادله کې پرمختګ شوی دی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د بندیانو تبادله کې پرمختګ شوی او تمه شته چې ژر بین الافغاني مذاکرات پیل شي. نوموړي د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویډیویي غونډې ته په وینا کې وویل امریکا د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې د ټولو خنډونو لرې کولو ته ژمنه ده. زلمی خلیلزاد وویل د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره پرمختګ شوی دی. موږ له حکومت او طالبانو سره ټولو توافقاتو ته ژمن یو تر څو د بندیانو د تبادلې ستونزه حل شي، باور رامنځته شي او ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د طالبانو د 592 بندیانو خوشي کېدل د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی او په مقابل کې هغوی تاوتریخوالي کچه 2 برابره زیاته کړې ده. تر اوسه حکومت د طالبانو 4400 بندیان او طالبانو د حکومت 861 بندیان خوشي کړي دي. ملګرو دا وه زمونږ چمتو شوي ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.